أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دا د هغو واقعو څخه یوه واقعه ده کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او دغه خوږ او ګران ملګری حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مکې څخه مدینې ته هجرت کاوه. دوی پر لارې پر یوه خیمه تیر شول. دا خیمه د معبد خیمه وه. دا یوه ډیره سخي ښځه وه. کله چې به مسافر تیریدل دې به خواړه ورکول. او اوس حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر دې خیمه راغله. په دې وخت کې د دې ښځې میړه وتلی و. دوی د کوچي عربو څخه وو. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دې ښځې څخه پوښتنه وکړه چې د خوړلو یو شی در سره شته؟ د دوی خواړه خلاصېږي. معبد جواب ورکړ که زما سره یو شی وای تاسو به د هغه غوښتنې ته نه وای اړ سوي، یعنې بې غوښتنې ما خپله هر شی درکاوه، خو د خوراک هېڅ شی نسته راسره. هلته د خیمې سره یوه زړه ډنګره او ضعیفه میږ ولاړ و. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دغه میږ څه شي ده؟ دې ورته وویل چې دا میږ خپل د کمزورتیا د وجې د رمې څخه لا پاته سوې ده، نو شیدې به څنګه وکړي؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه میږه خپل په مبارکو لاسو په بسم الله سره ولوشل او د کور ټول لوښي یې په ډک سو. دوی ټولو شیدې وڅښلې او لاړل. کله چې د معبد میړه راغی او د شیدو ډک لوښي یې ولیدل حیران پاته سو. ویل دا د کمه سولې، دا دونه شیدې د کمه سولې؟ دې ورته وویل چې دلته یو مبارک سړی تیریدی او دا ټوله شیدې د دغه ډنګرې میږې څخه ولوشلې. دا د هغه مبارک سړي برکت دی. د معبد میړه وویل چې دا هغه څوک بولم چې قریش پسې ګرځي. او ویې ویل چې ته یې د چهرې بیان راته وکړه یا معبد. او معبد وویل رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلا ولم تذر به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته سهل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة أغج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماه علاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب حلو المنطق فضلا لا نظر ولا هذر كأن منطقه خرضات نظم يتحدرن ربعة لا تشنأ من طول ولا تقتحمه عين من قثر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحتفون به إن قال سمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفوظ محشود لا عابس ولا مفند. په پښتو یې ترجمه داسې معبد وویل داسې یو سړی مې ولیدی چې نور پر ښکاره و، روښانه مخ یې و، ډنګرتیا تکلیف نه ورکاوه او د چا غږ عیب نه پر ویل کېدی. ښایسته او نوراني مخ یې و، سترګې یې تورې وې او باڼوګان یې اوږده وه. په اواز کې یې ښایست و او په غاړه کې اوږدوالی.
ږیره یې ګڼه وه، اوږدې کږې او سره موښتې وریځې یې وې چې چپ به و، هیبت او دبدبه یې درلوده، او که به یې خبرې کولې هوښیارې او د محبته ډکې به وې. د لیرې در ټولو خلکو ښه ایسېدی او د نږدې در ټولو ښایسته او باعزته و. خبرې یې خوږې وې، سره جلا جلا وې، نه ډېرې وې او نه لږ. هره خبره یې جلا او د فهم وړ وه. خبرې یې لکه پیول سوي ملغلرې یوه په بل پسې راتویېدې. چاشانه و، په جګوالي کې یې کمی نه وه او نه په سترګو کې ګردۍ معلومېدی. د دوو شاخو یا ګلدستو په منځ کې یو شاخ یا ګلدسته وه او په درو سرو کې دته ډېر کتل کېدل. په قدر او عزت در نورو بهتر و. ملګري یې درلودل چې پر ده مهربانه وه، چې ده به خبرې کولې، د ده خبرو ته به چپ وه، یعنې غوږ به یې ورته نیولی و، او که به یې یو کار ور وسپارئ د هغه په عملي کولو کې به یې چابکي کول. ملګرو یې اطاعت او فرمان برداري کول. ورین تنده یې و او په خبرو کې یې عبث او بیهوده خبرې نه وې.